بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ شپږمه درسي حلقه ده. د دې لپاره مې د قرآن څو آیتونه غوره کړي چې د ساینس د وروستیو تحقیقاتو د نتایجو په څنګ کې به یې شو انشاءالله. یو پوښتنه دا ده چې په دې نړۍ او ځمکه کې به تر ټولو تور او تیاره ځای کوم؟ دې کې تحقیقات شي. محققینو په دې کې ژورې څېړنې کړي. په نتیجه کې دې ته رسېدلي چې د ځمکې پر سر تر ټولو ډېر تیاره ځای د سمندر تل دی. په ځانګړې توګه هغه مهال چې سمندر څپانده وي او بیا یې پر سر پرېږدي وریځې. دا ځکه چې له یو پلوه وریځې نه پرېږدي چې د لمر وړانګې ځمکې ته راشي، ټولې البته د څو سلنې مخه نیسي، یو وړه سلنه یې ځمکې ته راځي. او له بلې پلوه دا څپې چې دي، دا څپې په خپله نه پرېږدي چې رڼا مستقیما لاندې لاړ. د سمندر د بهرنۍ برخې د څپو نه لاندې په بله برخه کې نورې څپې دي چې کله دا دواړه څپې بر سر کې هم سمندر څپانده وي او لاندې برخه کې هم څپې، دا نو د نور د تېرېدو تر ډېره حده پورې مخه نیسي. په دې ترتیب د سمندر تل او تر ټولو ژورې برخې دا د ځمکې تر ټولو تیاره برخه. راشئ وګورو چې ساینسپوهانو دا ویلي. آیا قرآن په دې باره کې هم څه ویلي که نه؟ که قرآن په دې باره کې څه بحث کړی نو دا له شکه پرته چې د قرآن یو اعجاز ده. دا حقایق هم ساینسپوهانو ته هغه وخت معلوم شو چې په سمندر کې سفرونه وکړل او اوبتلونه رامنځته شول چې د ځمکې لاندې د بحر لاندې تلي او هغه تیاره ځایونه یې په خپلو سترګو لیدلي. تر دې وړاندې هیڅ چاته دا معلومه نه وه چې د بحر په تل کې او تر ټولو په ژورو ځایو کې به یې دغسې تیاره. اوس دوی توانېدلی دي چې هغه ډېرو ژورو تیارو ځایونو ته هم ورسېږي او هلته وګوري چې خاص حیوانات او نباتات هم شته. د هغوی عکسونه هم اخیستي. که په قرآن کې موږ وګورو چې همدغه حقیقت ته اشاره شوې او تقریبا په همدغو الفاظو، نو دا له شکه پرته چې د قرآن یو ستر علمي اعجاز دی. قرآن فرمایي او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذ اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. دا د النور د سورې 40 آیت. ترجمې ته هم لږ ځیر شي. او یا لکه په ژور سمندر کې هغه تیارې چې له پاسه یې څپې سر په سر وي. څپې سر په سر، یعنې په یو ځای کې ځینې څپې
او له پاسه بیا نورې څپې چې څپې سر په سر وي او ترې بره وریځ یعنې له بهر نه پورته وریځ تیارې یوه د بلې د پاسه که خپل لاس راوباسي نشي کولی ویې ګوري او چاته چې الله تعالی نور نه وي په برخه کړی نو هیڅ رڼا به یې په برخه نشي په دې مبارک آیت کې کافر له هغه چا سره تشبیه شوی چې په دغسې تیاره کې او هلته هغه نه یوازې خپل ماحول نه ګوري حتی خپل ځان هم نه پېژني که د خپل لاس راوباسي نشي لیدلی یعنې کافر دغسې په ژورو تیارو کې پروت دی نه ځان پېژندی شي او نه د عالم د دواړو له پېژندو او لیدو عاجز دی له الهي نور محروم شوی او څوک چې له دې نور محروم شي هیڅ بله رڼا او نور به ونه مومي خو په همدې کې د قرآن عظیم الشان ګوري چې دا ستر اعجاز کټ مټ هماغه خبرې چې ساینس کړې نه بلکې په سترګو یې لیدلې څوک پوهېدو چې د بحر د سطحې نه لاندې به هم څپې او دا به بېلې څپې دغه پیړۍ کې دا معلوم شو دغه پیړۍ کې له هغه وروسته چې اوبتلونه جوړ شو تحت البحري عربي کې چې د بحر او سمندر لاندې کولی شي لاړ شي د دې د اختراع نه وروسته خلکو دا څپې په خپلو سترګو ولیدل او بالاخره هغه تر ټول تیاره ځای ته لاړل او دا یې د کامرو په ذریعه ثبت کړل او دا حقیقت اوس دې ته معلوم شوی کټ مټ همغه حروف همغه بیان چې قرآن عظیم الشان دې ته اشاره کړې یو ځل بیا هم دا واورئ او که ظلمات فی بحر لجی او که هغه تیارې د یو ژور سمندر په تل کې فی بحر لجی یخشاه موج پوشلی من فوقه موج لپاسه بل موج من فوقه سحاب لپاسه وریځ ظلمات بعضها فوق بعض تیارې یو د بل د پاسه که هغه خپل لاس راوباسي موفق کېږي نه چې هغه وګوري لم یکد یراها د خپل لاس له لیدو نه هم عاجز او ناتوانه او د چا لپاره چې الله تعالی نور نه یې ټاکلی فما له من نور هغه ته هېڅ نور او رڼا نشته تاسو که یو څو انځورونه مو واچوئ دا اوس بحر ده او دا د بحر د سر څپې او له پاسه یې هم وریځې دا وریځې ته دا د بحر دا بل ته لاړ شي دا بیا د بحر آرام څپې دي طوفاني نه آرام نورمال حالت کې همدا حالت هغه دا بیا دغسې څپې دي دا هم څپه ده د اوبو دغسې خوځېدلې ده بله موښه دا هم څپې دي چې پورته شوي دي دا یې لاندې سطح دا یې بر سطح دا یې موج دا هم یو بله څپه دا هم پورته ګورئ سي ګڼې وریځې او دا هم څپې آیا دا د قرآن یو ستر اعجاز نه دی یو منصف انسان ته چې د حق په لټه کې
که د قرآن یو آیت مګر کافي نه ده چې په دې ایمان راوړي چې دا د داسې چا له لورې وړاندې شوی چې هغه د عالم په ټولو اسرارو خبر دې آیت کې اصلا څېړل شوی دی د کافر حالت چې هغه د دنیا له پېژندنې هم عاجز دی او د خپل ځان له پېژندنې هم او حقیقت هم دا دی دا دنیا سړی هلته پېژندلی شي چې په خدای او رب ایمان ولري د دې نه وروسته د هر شي پېژندل د دې نه ماسوا د هر څه په پېژندلو کې هغه له مشکل سره مخامخ کېږي هغه هېڅ څه نشي پېژندلی ځان نشي پېژندلی څنګه پیدا شوی د څه لپاره پیدا شوی د پیدایش هدف یې څه او د نجات لارې څه د دنیا کې هم آخرت کې او ته قرآن وایي که تاسو ته د یو ډېره وړه مسله میراث دی په خپلو کورنۍ او خپلوانو کې ویشي دا کار تاسو ته وسپارئ د چا برخه به زیاته ګڼئ د پلار که د زامنو کوم یو تاسو ته ډېر ګټور دی آباؤکم ابناؤکم ایهم اقرب لکم نفع پلارونم اولادونم کوم یو د ګټې له پلوه تاسو ته ډېر زیات نږدې دی چې د هغه سام ډېر وټاکئ انسان له دې نه هم عاجز دی چې د میراث په څېر یوه وړه مسله هم په عادلانه توګه وویشي نور پیچلي مسایل خو لرې پرېږدي کافر داسې دی لکه په ډېر ژور تل د سمندر کې په تیارو کې تیارې یو د بل د پاسه چې هم د ځان له پېژندو عاجز دی او هم د ټول عالم له پېژندو شپه ورځ هم یو عجیب حالت دی د طبیعت څرګند او ډېر عجیب مهمه پوښتنه ده چې دا شپه ورځ څنګه راځي څنګه یوه په بلې پسې راځي سبب یې څه دی او ګټه یې څه هر چا سره دا پوښتنه ولې تل ورځ نه ده ولې کله ورځ ولې کله شپه یې آیا په دې کې څه مصلحت هم شته ساینس څه وایي بیا به وګورو چې قرآن په دې باب څه ویلي دا هم باید په پام کې ولرو چې که دا د شپې ورځې دغه اوسنی نظام نه وای کله شپه کله ورځ او کله شپه اوږده او کله ورځ اوږده چې په ژمي کې اوږدې شپې پایلې هم د ژمي د لومړۍ میاشتې له لومړۍ شپې نه کېږي چې تر ټولو اوږده شپه دی کال او بیا د دوبي تودوخه دوبی چې لومړۍ ورځې تر ټولو اوږده ورځ ده که دا نظام نه وای همدا په همدغه خپل موجوده حالت و کیفیت کې په همدې مقدار او اندازې کې د ځمکې په سر نه انسان ژوند کولی شي او نه هیڅ شوي یا به ځمکه دومره سړه وه چې ژوند پکې ممکن نه او یا دومره توده چې ژوند پکې ممکن نه ډېرې سیارې او ستوري داسې دي چې له همدې کبله هلته ژوند ممکن نه ده چې یوه ورځ ډېره اوږده ده یا شپه ډېره اوږده ده فقط له همدې کبله دا شپه او ورځ ده چې د ځمکې هوا معتدله ساتي او د ژوو لپاره مناسب شرایط برابر له دې برسېره تاسو پوهېږئ چې ژوي ټول د خوب لپاره دوو شیانو ته سخت ضرورت لري دې نه پرته هغه ته خوب نه ورځي تیاره او سکوت او خاموشي په رڼا کې خوب نه ورځي او په شور ځواک کې خوب نه ورځي او الله تعالی داسې انتظام برابر کړی دی چې شپه راشي هر څه په خوب ویده سي شور ځواک له منځه لاړ سي تیاره سي
او د ژوو د خوب لپاره مناسب او ضروري شرایط برابر شي. د دې پرته به ژوو خوب هم نشو کولی. او څو ورځې هم چې څوک له 6 غنټو کم خوب وکړي په داسې بیماریو اخته کېږي چې بیا به علاج هم ورته ګران. او الله تعالی دا خوب هم داسې پیدا کړی چې واک یې انسان ته نه دی ورکړی، بلکې د انسان اختیار هم خوب ته ورکړی. ورباندې راشي بس لاس پښې وروتړي او مجبوري کې چې سر په بالښت چشتي او ویده شي. که د خوب اختیار هم د انسان په لاس کې وي، خدای خبر چې څومره حریصو انسانانو به خپل ژوند تباه کړی. ولې الله تعالی داسې تنظیم کړی چې د خوب اختیار انسان ته نه دی سپارلی، بلکې د انسان اختیار خوب ته سپارلی. د شپې د ورځې د راوستلو دغه نظام هدفمند دی. قرآن فرمایي وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. او دوی ته یوه څرګنده نښه شپه ده چې ورځ ترې راوباسو. نسلخ منه النهار لکه له حیوان سړی پوستکی باسي، همداسې له هغې ورځ وباسو. فاذا هم مظلمون چې له کبله دوی هغه مهال په تیاره کې شي. دا هم په دې الفاظو کې ډېر لوی سر او رمز پروت. د شپې نه ورځ داسې باسو لکه له حیوانه چې پوستکی باسي، ترې باسي. د دې ترکیب او د دې بیان په اهمیت هغه څوک پوهېږي چې له بره ځمکې ته ورې ځیر شي او وګوري چې دا شپه څنګه، دا ورځ څنګه له شپې نه وځي. کټ مټن دغسې چې له بره ورته ګوري بس لکه پوستکی چې راباسي. تاسو د اوسه تصویرونه هم واچوئ. نه لرئ که څنګه؟ دا له بره چې وګوري اخوا ورځ ده او دا خوا شپه او دا ورو ورو بس همداسې راځي، یو په بل پسې ځي. بله واچوئ، دا ورځ ده او دا شپه ګرځي او داسې لحظه په لحظه یو په بل پسې درومي. دا رڼا ترې وځي او شپه پاتې کېږي. رڼا اصلا داسې ده، شپه اصلا توره ده، عفو غواړم، ځمکه اصلا تیاره ده، هېڅ رڼا نه لري. رڼا هغه وخت چې د لمر شولې ورباندې ولګېږي، د لمر وړانګې رڼا کوي. او چې کله دا وړانګې ترې لرې کېږي تور هغې په خپل ځای کې پاتې کېږي، نو رڼا ترې ایستل کېږي او د شپې د ورځې د ځمکې هماغه طبیعي او اصلي حالت چې شپه و تیاره ده هغه راڅرګند کېږي. دا هم پورته یو ورځ ده، لاندې شپه ده او دا بس یو په بل پسې. قرآن وایي چې په ډېر سرعت سره یې لټوي. دا شپه په ورځ پسې درومي او لټوي، تعقیبوي. دا هم ګوري چې یو خوا ورځ ده بله خوا شپه ده. فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها. او لمر درومي په خپل مستقر او تمځای کې، یعنې ځان ته مستقر لري، یو مدار لري، تمځای لري، خو خوځېږي. تجري درومي. یو وخت تصور دا و چې د لمر د ځمکې په شاوخوا راڅرخي. بیا تصور او انګېرنه دا و چې لمر ولاړ دی ځمکه راخوځي. نن
نن علم څه وایي چې دا لمر هم دغسې خوځي لکه د ځمکه، هغه هم ځان ته د خوځېدو یو معین مدار لري. درې تصویر لمر د خپل حرکت لپاره ځان ته معین مدار لري او په هماغه مدار کې له د خپلو ټولو ستورو سره خوځي. ستوري هم دا د دې ستوري دی لمر، ولې دغه لمر له د خپلو خوځېدونکو ستورو سره یو ځای بیا په خپل کهکشان کې بیا تر یو بل محور یو بل مرکز شاوخوا همدغسې راڅرخي. که هغه هم تاسو را پیدا کړئ وښیئ تصویر. بل ده لمر شي په یو کهکشان کې لمر شي. دا د یو کهکشان محور د مرکز او دا لمر ده. دا لمر دغسې په خپل مدار کې د همدې محور شاوخوا راڅرخي، خو له خپلو ټولو ستورو سره یو ځای. والشمس تجري لمستقر لها، او لمر په خپل مستقر او تمځای کې درومي. یعنی لمر ځان ته خاص او مشخص مدار لري، په همدغه مدار کې خوځي. او دا هغه حقیقت دی چې ساینس اوس ورباندې پوه شوی، د عامیانه تصور او انګېرنې خلاف او د هغوی له تفکیر او تصور نه ډېر لوړ چې لمر خوځي او ځان ته مشخص مدار او محور لري. ذلک تقدیر العزیز العلیم، همدا د پوز واکمن ذات مقدره ټاکنه چې د هر څه لپاره د خوځېدو یو معین او مشخص ثابت مدار ټاکلی. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، او سپوږمۍ ته مو منازل ټاکلي تر هغه چې د کجورې د وچې زړې څانګې په څېر شي. د زړې وچې څانګې په څېر شي. دلته د سپوږمۍ مختلفو مراحلو ته اشاره شوې ده، یو په بل شي. دا د سپوږمۍ بیل بیل حالتونه ده چې کله له محاق ووځي د نوې میاشتې مدار پیل کړي، نو له ځمکې نه دغسې معلومېږي نری، او بیا داسې شي داسې چې بالاخره 15 ورځو کې دغسې شي، او په راتلونکو 15 ورځو کې بیرته دغه حالت ته راورسېږي. حتی عاد کالعرجون القدیم، تر هغه چې هغه د زړې وچې کجورې څانګې په څېر شي. پوښتنه دا ده چې د اول یې ویلي دي چې د زړې د خرما د زړې وچې څانګې په څېر. عامیانه ابتدایي انګېرنه خو دا وه چې دا څانګه هم کږی نری، نو ځکه قرآن له هغې سره تشبیه کړي، ولې خبر تر دې نه ډېر ژوره او عمیقه ده. په دې کې یو ډېر ستر سر پروت دی، او له دې سر او رمز نه هم خلک هلته خبر چې سپوږمۍ ته لاړل او د سپوږمۍ وضعیت یې وکتل. له هغه نه وروسته دا حقیقت څرګند شو چې قرآن عظیم الشان ولې دا له دې وچې څانګې د کجورې سره مقایسه کړې، تمثیل کړې، تشبیه کړې ده. وچه څانګه یعنې دا چې یو وخت دا ژوندۍ وه او مړه شوې، یو وخت کې اوبه وي
او اوس اوبه یې وچې شوي لاړل همدا حقیقت یې ولیدو سپوږمۍ اوبه درلودلې اوبه یې وچې شوي دي د ژوند امکانات کې وو له منځه تللي لمده وه وچه ده اوس د اوبو اثار کې نشته ولې ابتدا کې اوبه درلودلې اوس په فضا کې اکسیجن نشته یو وخت درلودل دا په داسې حال کې چې ساینس وایي کیدای شي دا سپوږمۍ د ځمکې یوه ټوټه د ځمکې بېله شوي یو تصادم رامنځته شوی یوه سیاره له ځمکې سره لګېدلې په نتیجه کې دا یوه برخه ترې بېله شوې دا سپوږمۍ ترې جوړه شوې او قرآن وایي چې د قرآن د الفاظو د آیات دقیق تفسیر دا دی چې واقعا سپوږمۍ د خرما وچې څانګې ته ورده یوازې د نریتوب له کبله نه له مخې نه بلکې له دې پلوه هم چې یو وخت سپوږمۍ لمده و اوبه یې درلودلې اوس نه لري دا اوبه یې وچې شوې نه لمر ته شاید چې سپوږمۍ لاندې کړي یعنې جذب یې کړي سپوږمۍ یوه وړه سیاره ده او د ځمکې شاوخوا څرخي که لږ د دې سپوږمۍ فاصله له ځمکې نه ډېره وای لمر جذبوله لږ څه فرق وکړي د دواړو جاذبه داسې ده د ځمکې جاذبه په سپوږمۍ او د لمر په ټول ځمکې او سپوږمۍ چې بس دا سپوږمۍ په یو معین مدار کې خوځي او نه یې لمر جذبولی شي او نه یې ځمکه جذبولی شي که دا فاصله لږ کمه شي ځمکه یې جذبوي او که لږ ډېره شي لمر یې جذبوي لا الشمس ینبغي لها ان تدرک القمر لمر ته نه ښایي چې هغه دې ځمکه دې ومومي رابېله دې کړي جذب دې کړي لا الشمس ینبغي لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار او شپه هم په ورځې باندې سبقت نه کوي مخکې کېږي نه ورته هر یو په خپل وخت راځي اما نیټه به خامخا مراعات کوي یو ثانیه هم فرق نه کوي د ورځې وخت هم معلوم ده او د شپې هم او د یو قاعدې ثابت قاعدې مطابق یو په بل پسې راځي نه یو په بل باندې سبقت کوي نه یو د بل ځای نیسي ولا اللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون کل ټول په یو فلک و مدار کې لامبو وي د دې معنا دا ده چې دا سیارې چې تاسو په اسمان کې ګورئ ټول داسې دي لکه په اوبو کې چې یو څه لامبو وي په دا فضا کې داسې خوځي لکه په اوبو کې چې یو څه لامبو وي تر دې دقیق او علمي بیان موندلی شو چې د ټول عالم په ارتباط همدغسې الفاظ کاروي چې نن علم سل په سلو کې عین خبر کوي چې دا هر څه په فضا کې خوځي دا ټول عالم همدغه الفاظ چې قرآن وایي په دې ټول عالم کې راکټ شی نشته دا هر څه چې تاسو ګوري خوځي په یو مدار کې خوځي په یو رڼا وه دا رڼا الله تعالی محو کړه یعنې سپوږمۍ د لمر په څېر رڼا وه او الله تعالی د شپې د دې نښې یعنې سپوږمۍ هغه رڼا ختمه کړله او تیاره یې کړه فمحونا آیت اللیل فمحونا آیت اللیل له آیت اللیل مراد سپوږمۍ ده او محو کول هم دا چې رڼا وه الله تعالی تیاره کړله او دا هماغه حقیقت ده چې نن علم ورباندې اعتراف کوي په سر کې سپوږمۍ هم رڼا وه دا ځمکه هم رڼا وه دواړه د لمر په څېر رڼا درلودله همې تودوخه درلودله همه رڼا د سپوږمۍ رڼا الله تعالی
په یو خاص وخت کې له منځه وړي او دا اوسنی حالت یې غوره کړی او بیا فرمایي چې د ورځې نښه مو مبصرتن تیار د لیدلو وسیله او سبب وګرځوه د ورځې نښه ده د ګوري ستر اوسه پورې رڼا پاته ده او د لیدو وسیله ده لمر روڼ پاته دی او زموږ لپاره د لیدو وسیله سپوږمۍ په خپل حال پاته ده خو رڼا یې له منځه تللې د دې لپاره چې د خپل رب فضل ورکړي یعنې دا ورځ د دې لپاره ده چې تاسو په کې هر څه وپېژندلی شئ کار وکړئ خپل د الله تعالی فضل ولټوئ خپل معیشت تأمین کړی شئ مفید او مضر شیان سره تفکیک کړی شئ له ګټورو شیانو نه استفاده وکولی شئ د دې لپاره مو ورځ ګرځولې او د دې لپاره چې د کلونو په شمېر او حساب پوه شئ او سپوږمۍ د لمرو د ورځې او د سپوږمۍ څه هدف دا دی چې تاسو کلونو حساب معلوم کړئ دا ستاسو لپاره یو تقویم ده ډېر دقیق تقویم که سپوږمۍ رڼا وای دا تقویم نه و همدا د سپوږمۍ د نور او رڼا ختمولو محو کول د دې باعث چې سپوږمۍ دغسې حالت غوره کړي چې له مخې نه موږ په ډېر دقیق انداز دقیقه توګه معلومولی شو چې نن څومه ورځ ده د میاشتې لومړۍ ورځ هم راته معلومیږي دوم او درېیم او څلورم حدس هم ویلی شو د اوومې هم حدس ویلی شو د پنځلسمې هم او د نوېشتمې هم آخري هم او دا هم راته معلومیږي چې اوس میاشت پوره شوې ده دا د تیاره د سپوږمۍ نسته او دا دومره دقیق تقویم دی چې هیڅ جنتري ورسره برابري نشي کولی ما یو وخت په دوبي کې روژه نیولې وه ډېره سخته راباندې تمامه شوې اوږد مزل مې کړی و او اوبه مې نه شوی څښلی سره له هېڅې رخصت و خو ظروف شرایط داسې و چې هغه م کول چې که اوبه م څښلې وی خلک وایي چې دا ته ګورئ د صوفیانو ته ګورئ چې روژه هم خوري نو مجبور و روژه هم ولرو سخته تنده وه خو نن پوهېږم چې د هغه ورځې نه تر نن پورې څو کاله تېر شوي د دې له مخې نه تېروم ځکه که نن ته په دوبي کې روژه ونیسې نو 14 کاله وروسته به بیا په همدغه دوبي کې په تا باندې د روژې میاشت راځي او ته له همدې نه بیا نیټه ټاکلی شي چې په تا باندې په دغه موده کې څو کلونه تېر شوي او دا له بلې جنتري نه نشي کېدلی مجبور ځې خپل موبایل به خلاصوي او کمپیوټر ته به درومي جنتري به رااخلي او بیا به دا ټول محاسبه کوي چې د ټولو له مخې نه بیا دا موده تعین کړي ولې د دې طبیعي الهي تقویم له مخې نه موږ کلونه حسابولی شو او ډېر په اساني توره هر څوک بې سواد هم کولی شي عامي هم کولی شي فیلسوف پروفیسر هم کولی شي نو الله تعالی فرمایي چې او دا د دې لپاره چې تاسو کلونو حساب وکولی شئ یعنې که دا سپوږمۍ مو تیاره کړې نه وای او دا اوسنی حالت یې نه وای غوره کړی د مخکې په څېر همداسې رڼا پاته شوی بیا به دا تقویم نه و الله تعالی ځکه د هغه نور او رڼا محوه کړه او داسې یې وګرځوله لکه دا نن دی او ستاسو لپاره یو ډېر څرګند روښانه عام فهمه آسان تقویم درته برابر کړ یو موضوع بله چې مخکې ما هم ورته اشاره کړې وه د یو آیات په ترڅ کې چې د ځمکې او اسمانونو له اقطارو وتل ممکن نه دي یو ورور پوښتنه هم درلودله چې ښه به دا چې دا خبره اوس ونه کړو ځکه کیدای شي علم داسې حد ته ورسېږي چې داسې وسایل پیدا کړي چې د ځمکې او د اسمان له اقطارو نه وتل ورته ممکن شي ستاسو به حتما په یاد او
ویل چې د قرآن د آیت الفاظ داسې دي چې دا انسان ته ممکن نه دی. آیت داسې دی: یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. د انسانانو او پیریانو ټولګیو که کولی شئ د اسمانونو او ځمکې له اقطارو ووځئ نو ووځئ، وتلی نه شئ مګر په ځانګړي ځواک سره. نو د خپل رب کوم نعمتونه تکذیبوئ. په تاسو به د اور داسې شعلې او داسې ویلې مس لیږل کېږي چې مقابله یې نه شئ کولی. فلا تنتصران، درته ممکن نه ده، مقدور نه ده. بر لاړ شئ، شواظ سره مخامخ کېږي، بیدود لمبې سره، شهاب ثاقب سره. په دا اوسني هغه کې خو موږ کم دا ګورو، خو چې هر څونه وړاندې ځو د دې شمېر زیاتېږي او سرعت یې، توان یې، ځواک یې هم زیاتېږي. له دې نه روغ رمټ وتل ممکن نه ده. او که د ځمکې تل ته څوک د ننوتلو هڅه وکړي نو هر څه به هلته ویلې وګوري. داسې مواد نشي پیدا کولی چې د هغه اوچت درجې د حرارت په وړاندې مقاوم وي او د هغه په مرسته وتوانېدلی شي د هغه له منځه تېر شي. دا خو یو د قرآن آیت ډېر سریع دی، واضح دی او چې انسان نشي کولی. فلا تنتصران. او دا فاصله دومره ده چې محال د سړی تصور نشي کولی چې له دې نه څوک روغ رمټ وتلی شي. په میلیاردونو کلونو عمر ته ضرورت ده. د انسان عمر او یا حد اوسط. د دې شمسي نظام آخر هغه حتی چې رسیږي هم په یو ډېر سریع راکټ کې هم چې لاړ شي نشي کولی. په دې خپل عمر کې د ډېر سریع راکټ په مرسته هم د دې شمسي نظام آخري حد ته هم نشي رسېدلی. دا کهکشان خو پرېږده، دا ټول عالم خو پرېږده، د دې ټول اسمانونو اقطار خو لرې لرې پرېږده. سپوږمۍ له ځمکې چې تر ټولو نږدې سیاره ده ورته له ځمکې 240,000 کیلومتره واټن کې ده. او لمر دومره لرې دی چې که یو راکټ په ساعت کې 80 کیلومتره طی کړي نو لږ تر لږه 300 کاله به شپه او ورځ مزل کوي، شپه او ورځ 3 ساعت چې لمر ته ورسېږي. 300 کاله. سرعت د راکټ هم په هر ساعت کې 80 کیلومتره. ځمکه چې تر درېیم ستوری ده له هغه نه، سیاره ده له لمر نه نږدې، ډېر نږدې ورته پرته ده. په داسې یو راکټ کې 80 کیلومتره په هر ساعت کې طی کوي نو 300 کاله ورته پکار دي چې له ځمکې نه لمر ته ورسېږي. ټول شمسي نظام به څومره کالونو ضرورت لري. د انسان عمر دومره لنډ دی چې دا کار ورته ممکن نه دی. لمر ته نشي رسېدلی. دا نور ټول ستوري خو لرې پرېږده. لمر له ځمکې 500 نوري ثانیې فاصله لري. په داسې حال کې چې د نور سرعت 300,000 کیلومتره ثانیه کې دی. 300,000 کیلومتره په هره ثانیه کې د نور سرعت. او 100,000 میلیارده نوري کالونه په کار دي چې د یوه کهکشان له یوه سر نه بل سر ته سړی لاړ شي. 100,000 میلیارده نوري کالونه. دا هسې یو تصور ده چې څوک فکر کوي د اسمانونو او ځمکې له اقطارو نه وتلی نشي، وتل ممکن دی. د قرآن بیان ډېر دقیق دی چې د اسمانونو او ځمکې له اقطارو نه وتل انسان ته ممکن او مقدور نه دی.
قرآن دا فرمایي چې دغه حقیقت چې نن خلک ورباندې پوه شوي چې سپوږمۍ خپله رڼا نه لري او لمر یې لري، دا حقیقت هم په خپلو آیتونو کې په ډېر وضاحت او صراحت سره بیان کړی. فرمایي وجعلنا سراجا وهاجا، د لمر په باره کې وایي. وهاج هغه څه ته وایي چې ډېر روڼ او ډېر تود. له لمر نه مو داسې یو څراغ جوړ کړی چې ډېر زیات تود دی او ډېر زیات روڼ دی. د ځمکې رڼا هم د لمر نه ده او تودوخه هم له لمر. او دغه لمر چې په همدومره لرې واټن کې له ځمکې نه پروت دی، که دا زموږ ځمکه لږ ورنږدې وای نو دلته به هر څه سوځېدل، دلته د ژوند امکان نه و. الله تعالی دا کائنات داسې برابر کړی چې دغه لمر او د دې ته ورته ډېرو نورو لمرونو، په دې عالم کې داسې لمرونه هم شته بې شمېره چې تر لمر نه هم ستر دي، هم یې رڼا زیاته او هم یې تودوخه زیاته. ولې دا ټول له موږ نه په دغسې یو فاصله کې پراته دي چې نه یې رڼا موږ ته راځي او نه یې حرارت. یوازې د لمر حرارت او رڼا موږ ته رارسېږي، او دومره چې موږ ورته ضرورت لرو، دومره چې په د ځمکې په سر حیات او ژوي ورته ضرورت لري. که دا ځمکه لږ لرې وای هم د ځمکې په سر باندې ژوند ممکن نه وای، که لږ ورته نږدې هم وای ژوند ممکن و. زموږ ځمکه له لمره 93 میلیونه میله فاصله لري. د لمر حجم د ځمکې د حجم 190 برابره دی. د لمر د برنۍ سطحې د حرارت درجه 6000 درجې د سانتیګریډ ده، او د منځنۍ برخې حرارت 15 میلیونه درجې ده. 15 میلیونه درجې. دا رڼا او تودوخه په زرګونو کیلومتره لرې ستورو ته رسي، سره د هغه اوږده واټنه چې له لمره یې لرو. نشو کولی په عادي سترګو څو ثانیې لمر ته وګورو. د ځمکې په ځینو برخو کې چې د لمر وړانګې پرله پسې پرې لګېږي، د حرارت درجه کله کله 140 درجې سانتیګریډ ته رسېږي. دغه مطلب د قرآن په بل آیات کې په دې توګه راغلی: هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. ګورئ، دی هغه ذات دی چې لمر یې رڼا ګرځولی او سپوږمۍ روښنایي. دا ولې د دواړو لپاره بیل بیل الفاظ راغلي؟ ولې دواړه په یو نامه نه دي یاد کړي؟ لکه په بایبل کې چې راغلی دی. بایبل د خدای کتاب نه دی، یو چا جوړ کړی، او د تورات او د انجیل په ضد یې جوړ کړی. تعجب دا دی چې بایبل منونکي په دې هم نه پوهېږي چې دا بایبل د یهودو او د نصاراو دشمن جوړ کړی. اصلي تورات او انجیل نشته، ټول ختم شوي، ټول یو پاڼه هم څوک نشي موندلی. د اصلي تورات او انجیل یو پاڼه هم څوک نشي موندلی. دا بایبل هم له یوناني ژبې نه ترجمه شوی. اصلي ژبه کې چې دا نازل شوی تورات انجیل هغه نشته. یونانیانو، رومیانو دا جوړ کړی، او یهودانو او مسیحیانو له هغو نه ترجمه کړی. بایبل دواړه روڼ ګڼي، په یو نامه یې یاد دی، دوه روڼ. خو قرآن عظیم الشان د لمر لپاره بیل هغه کوي، د لمر رڼا په بیل نامه یادوي او د سپوږمۍ په بیل. دې معنا دا چې دا دوه رڼاوې سره فرق لري. سپوږمۍ د لمر په نور او رڼا باندې روښانه شوی، خپله نور او رڼا نه لري. او لمر سراج دی، څراغ. څراغ هغه څه دی چې نور ورکوي بل ته. سپوږمۍ په دې نامه نه یاده کړې، معنا دا چې هغه د څراغ په څېر نه ده. دلته هم ګورې په یو آیت کې
لمر په یو اغنا یاد شوی ده او سپوږمۍ په بله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. دی هغه ذات دی چې لمر یې رڼا ګرځولی او سپوږمۍ روښنایي او هر یوه ته یې د ټیکي ځای ټاکلی. د ټیکي خپل ځای هر یو ته ټاکلی، مدار یې ورته تعین کړی. په همدې مدار کې به خوځېږي، له خپل ځای نه به انحراف نه کوي، تر څو د کلونو په شمېر او حساب پوه شي. الله دا نه دي پیدا کړي مګر په حقه سره. هغو وګړو ته چې پوهېږي آیاتونه په تفصیل سره بیانوي. د یونس د سورې په مخکنیو آیاتونو کې ویل شوي چې الله تعالی هر څه په حقه پیدا کړي، د هر څه په پیدایش کې حکمت او مصلحت مضمر دی. دلته د همدې مدعا د اثبات لپاره لمر او سپوږمۍ د بیلګې په توګه وړاندې کوي او وایي دا دی ګورئ چې یوې د ورځې له لوري تاسو ته رڼا او تودوخه درکوي او بلې ستاسو تیارې شپې روښانه کوي. هر یوه ته یې د ټیکي ځای ټاکلی، داسې چې له ټاکلي ځایه خوځي او په ټاکلې نیټې وروستي منزل ته رسي. حرکت یې دومره دقیق چې د هغه له مخې د شپو ورځو میاشتو او کلونو حساب معلومولی شي. نو څوک چې له بیا ژوندون، قیامت، حساب و کتاب او مکافات و مجازات انکار کوي، دا انکار یې په دې معنا دی چې ګواکې انسان خوښی او بې هدفه پیدا شوی، نه د فساد، ظلم او کفر سزا ورکول کیږي او نه د ایمان او نیک عمل اجر او بدله. کوم د عقل او شعور خاوند به دا خبر ومني چې د دې خور او پراخ عالم هر څه د هدفمند پیدا شي. یو بې هدفه خوشي او بیهوده شی په ټول عالم کې نشو موندلی. د هر څه خوځښت او حرکت د دقیق حساب له مخې وي، خو انسان د دغې عامې قاعدې خلاف او د یوې استثناء په توګه داسې پیدا شوی چې نه یې پیدایش کوم هدف لري، نه پوښتنه ترې کېږي، نه د ښه او بد عمل محاسبه ورسره کېږي او نه سزا او جزا ورکول کېږي. نور مخلوقات داسې دي چې له خپل ټاکلي مسیر یوه ذره شي او کیڼ لوري ته انحراف نه کوي او معمولي انحراف د زوال او تباهي باعث کېږي. آیا سمه ده چې ووایو انسان نه د حرکت لپاره ثابت او ټاکلی مسیر لري او نه د انحراف سزا ګوري؟ نور خو هر څه ګوري چې معمولي انحراف کوي، سزا ګوري، له منځه ځي. څنګه ومنو چې انسان یو استثناء ده؟ هغه له خپل ټاکلي مسیر انحراف کوي او سزا به نه ګوري. دا هم یو موضوع ده چې ځمکه کروي ده او که ګرده، مسطحه ده، هواره او که کروي او ګرده. د دې لپاره هم څه دلیل لرو؟ آیا قرآن په دې باره کې هم څه ویلي؟ نن خو هر چاته معلومه شوې چې ځمکه کروي د دې عالم د ټولو نورو ستورو په څیر له هغوی نه هېڅ توپیر نه لري د خپل جوړښت له پلوه. نن ټول په سترګو ګوري چې که څوک غواړي امریکا ته د شرق لوري ته حرکت له لارې ورسېږي هم کولی شي. د دې افغانستان هغه کولی شي جاپان ته لاړ شي، له جاپان همداسې مخامخ هماغه شرق لوري ته لاړ شي او بالاخره امریکا ته ورسېږي. او همداسې کولی شي د ایران او سعودي او د مصر او مراکش له لارې لاړ شي غرب لوري ته سفر کوي او بالاخره امریکا ته. د دې معنا دا ده چې ګرده ده. او نن خو پورته تللی دي د ځمکې عکسونه یې ما اخیستي، نه یوازې د ځمکې دا ګرد حالت انځورونه اخیستي، بلکې ګوري چې د ځمکه یو خاص توپیر لري له نورو ستورو سره. اوبو ته ورته رنګ لري، نور زیړ سپین، خو د ځمکې رنګ اوبو ته ورته. او دا ځکه چې ځمکې شاوخوا د اوبو بخارات دي. د دې اوبو د بخاراتو لپاره د ځمکې یو ځان ته ښایسته ښکلی رنګ دی. همداراز
د کشتۍ له لارې هم دا سفر کولی شي او د هوا له لارې هم شرق ته هم درومي امریکا ته رسېږي او که غرب ته هم درومي امریکا ته رسېږي. او که څوک د بحر ساحل ته ساحل کې ولاړ او یو ښه قوي دوربین هم ورسره وي او د بحر یو لوري ته ګوري له هغه خوا نه کښتۍ را روانې دي، نو تر ډېره وخته پورې دا کښتۍ نه ګوري. چې را نږدې شي نو بیا یې اول دود ګوري، بیا یې دودکش ګوري، بیا ورو ورو کښتۍ ورته څرګنده کېږي او تر هغه وخته پورې ټولو کښتۍ په بشپړه توګه وګوري. دا ولې یو قسمت یې پټي او نه یې شي کتلی. که دا ځمکه ټوله همواره وای له ډېر لرې کې به یې هم هغه لیده، په قوي دوربین سره به یې لیده. ګرده ده، د دې ګردوالي له کبله تر یو وخته پورې هغه ته نه دود معلومیږي، نه دودکش، نه خپله کښتۍ. خو چې ورو ورو را برسېره کېږي، بر راځي، نو هغه ته کښتۍ اول دودي، بیا دودکش، بیا خپله کښتۍ په نظر ورځي. خو راشئ وګورو چې قرآن عظیم شان په دې باره کې څه ویلي. خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار. اسمانونه او ځمکه یې په حقه پیدا کړي، شپه په ورځ تاووي. دې لفظ ته لږ ښه دقیق اوسئ. یکور اللیل، یکور تاول، تکویر دې ته وایي لکه څوک چې لونګۍ په خپل سر باندې تاووي. دا د لونګۍ په سر باندې تاول ته د تکویر لفظ کارول کېږي. یکور اللیل علی النهار، شپه په ورځ باندې تاووي او ورځ په شپې تاووي. شپه د ځمکې یو حالت، هلته چې تیاره وي. شپه یعنې د ځمکې تیاره اړخ، ورځ یعنې د ځمکې روښانه اړخ. نو رڼا په شپه باندې تاووي او شپه په رڼا باندې. دا آیت ډېر 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 سریع دی چې ښیي ځمکه ګرده، کنی دا لفظ ورته کارول مناسب نه. او د قرآن هر لفظ په ډېر دقیقه توګه کارول شوی، انتخاب شوی. دا آیت دومره سریع دی چې حد نه لري او په کامل وضاحت سره ښیي چې زموږ ځمکه مسطح نه بلکې ګرده. اکتفا کوو په همدې باندې. صحیح.